حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ یو صحابی دے مہران بتوي نو خپل مهران دی یو ځل بلا سامان پسر را چولیو نو رسول الله مبارک وتوی لکه ته کیشته انت سفینه ان انت الا سفینه هغه بس رسول الله مبارک د خپل د نوم ما توای بل بناله د خپل واقع په خپل بیانای ویرا روانو ما د قافلې سره لکته اخواشم چرالم قافله تلوا تلم خدای قافله په کومه لاړه چې ته په پسې تاسو مې کوي داسې چې لاړم په ځنګل ورله مړو تاسو کو نه لار مې غلطه کړه په داسې خطرناک ځنګل ورلم چې بیا لارم ختمه شوه او خدای دا بس کېږي دا ټول زمري او شرمخان دی او تیاره شپه م راله اوس خو پیاده وتیم نشم دا بس کېږي خدای دومره یارې واغېشتم چې رپېدم او دې کې یو زمری راغی زه ولیدم او راتلو سره په ما شغله شو اوس به څه کوي دلته نه توره شته نه غشې شته نه نیزه شته نه ډانګ شته اوس زمري نه باید په ډانګ سنګ ځان خلاصې یو سیدې ووایي بس یو پټېنې غوندې سبب ٹھیک ده الله نم سوال کوي لیکن دلته کې یو پټېنې غوندې سبب استعمالوي راشه که به دې چې د بچو ناشنا سبب زمري ته زمریا ما پیجنې زه د رسول الله مبارک صحابي ما ګورې چې غزیره او نه خوځې دقسې زمری ودرېد قدم یې روانه غشت به دې خو پوه شو ډاډه شو چې زما دې پټېنې خبرې خو کار وکړو زمری راغی لکه دا کورنۍ سپی چې بنده ته لکۍ ترنګی دقسې راغی لکۍ ترنګی خوا کې ورته تاویږي ډاډه شو ګورې الله ته نه وایي چې الله ما ته لاره وښایه اگر چې پکار دا چې الله نه سړی سوال وکړي داسې لیکن سبب استعمالي زمریا قافله را نه روکه شوې ده ما ته خپله قافله را پیدا کا نو زمرو ته قافله معلوموي اسینګه د دې دا پوزه باندې چې دا سا علي که نه نو دوی ته په دې پته لګي چې کوم ځای څاروي دي او په قافله کې څاروي خامخی ښکار په دې دا زمرې به سپېمې وی 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 نو په دې سپېمو په دې سونګ الله پاک دوی ته ښایي چې دې خوا څاروي دي ښکار ستا دې طرف ته دی نو دی پسې ځي ګرځي نو چې دی ورته ووایي قافله کوم دی قافله کې خو څاروي وي څاروي خو دې په سونګ معلوموي نو یو خوا بل خوا سپېمې والې 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 او ناګهانه روان شو او څه حضرت سفینه وي راته خپه خوا د جنازه را پسې دې مخکې زه ورپسې دې مخکې ورپسې چې کله دوه لارې راځي نو دې په یو لاره ځي زه ورپسې یم او چې زه کله ستړی شم نو کینم دې م راته کیني چې د پاسم دې روان شي یو ځای ته ورسولم نو وی هلته کې لارې راته سیده کړه نو دا لارې په غاړه دې ودرېده او ما ته یې داسې خپه وواله چې داسې ځه نو چې لږ مخکې رالم نو خپلې قافلې سره میلاو شوم نو راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الو دا الله رسول دغه چل شوی ګوره خپل وس سره به خپل سبب استعمالی بس او چې دنه مکمل نه پوره شوه اسباب کار پرېږدي ما تاسو ته وایي چې اوس په سبب کار نه کېږي بیا ما نتیجه د چا په لاس کې ده ډاکټران هم دغسې وایي بابا وی بس بچے میرے دی پلار دی نور علاج نشتا بس نور د خدای نه غواړي بس که خدای والا مقرر کړي خو ټیک بشي یعنی زموږ په کتابونو کې د ژوند ختم خدای نه غواړي بیا په الله باور اسباب کار پریدي بیا بالکل په الله باور یعنی اسباب به استعمال کې او دعا به سره وکړي چې الله زما دغه وسو ګوره دا سبب مال کار نشي کولی تر څو چې تا پکې طاقت نه خو دی الله طاقت دارو بخوري بابا جی به زموږ وی چې ناجوړه شي درې کاره کوي یو علاج کوي سنت دی ډاکټر لځه حکیم لځه طبیب لځه علاج دویم دمونم ثابت دی دا یو بل سبب دی ګوره دا دویم سبب رسول الله مبارک په خپلو نوسو چولې دي دمونه دا مچاوه او دریم صدقه او خیرات هم کوه الصدقه تطفئ غضب الرب کما یطفئ الماء النار نبی علیہ السلام فرمایي څنګه چې اوبه په اور واچي اور وجني دغه رنګ صدقه د خدای غضب ختموي نو صدقه مو ورکه درې کاره کوه
موږ نه ورکو صدقې مدقې نه ورکو 100 روپے صدقه نه ورکو ډاکټر له 100 روپے پیس ورکو مسکین فقیر لا یو دوه وړه روټه نه ورکو زیات نه د 50 روپو روټه یا د 100 روپو روټه او چې ډاکټر ته 2000 روپو دارو لیکي بیا له صدقه کوي ښا دمم کوي د مریض د پاره دم هر میاشت چې خلک ګوري میاش کار شوا نو د الله لوی قدرت د انسان د ذهن ترازی ګور الله څومره لوی ذات ته دا میاشت روانه کړی دا یسالونک عن الاهله قل هي مواقیت للناس والحج الله پخپل وای چې دا میاشت ولا کېدل او غټه کېدل دا ما دله مقرر کړی چې خلک خپل وختونه به معلوم کی او بالخصوص د حج وختونه به معلوم کی پته ولګی دا چې دا میاشت را کوټه کېدل او ولا کېدل دا زمون تاریخ د پر الله کوي د میاشتو دروازو د معلومتیا د پر الله کوي نن لومبیر وزدا الکه نن خو میاشت پورا ده سوار لسمه ده نن خو بیا بل طرف ته کمی شوا نو 15 او 14 شوا نو دا میاشت دې ته به مونږ مسلمان به دې ته ګوري او هو خدای څومره لوی قادر زیات دی دو ګوره کنه میاشتا کله رڼا کم شي او کله زیات شي کله دې بل طرف ته وړ شي او کله دې بل طرف ته وړ شي کله د اسمان په میانس کې د شپې په 12 بجې ښکاری او کله د شپې په 12 بجې د اسمان په غاړه کې ښکاری نو زمونږ د اسلامی تاریخ تعلق د الله عظیم قدرت مونږ ته ښکارا کوي او دا به معلومیږي د میاشتو نه وې میاشتو ته وګورئ چې هر وخت د هرې میاشتې په آخر کې میاشته ګورئ په منځ کې میاشته ګورئ هلکه نن خو 14 ده نن خو 14 ده د اسلامي میاشت نن خو 15 ده چې د ایام بیز وایي په عربی کې دا 3 روزې دا به رسول الله مبارک مخکې نیولې فرض وي اوس دا 3 روزې د میاشتې 14 14 15 فرض نری خو مستحب دي نو دا 3 روزې چې تنيسه د اسلامي میاشتې په 14 14 15 دا به د میاشتې نه معلومه دا انګریزي تاریخ نه دی دا به میاشت ګوره میاشت ختلې ده او په سویم تاریخ الکه جمعه پشپا حساب لگاوا 14 کله راځي 14 کله راځي 15 کله راځي نو ګوره اسلامي تاریخ سره زمون تعلق دی الله دا نه و چې د جنوري یا د فروری په پلان کې تاریخ روزه نیسا الله وی د اسلامي میاشت چې میاشت راخاره چې موږ ته اسلامي وایو د 14 د روزه نیسا او رب العالمین فرمایي رسول الله مبارک بکلا د هر میاشت په اول کې درې نیولې او د اخر میاشت په اخر کې به د هر میاشت په اخر کې به درې نیولې نو ګوره اسلام چې وته هجری میاشت وایو دغه ته مراد دي میاش براو خطا نو لومبه دوی مدرې مبه روجه کړه او چې میاش په کله په ختمې دو شو نو اخیری به لومبه به کمنی ولا خالی اتوار او ګل داري میاش لومبه او د میاش ته اخر کې نه چهارشنبه او زیارت او جمعه خو به نه ولا نو د هفته روزه په کال کې پوره شوه گویا کې زمون د دې میاشتو د دې اسلامي میاشت مونږ ورته وایو د دې تعلق د میاشت د لیدو سره دی د میاشت راخته دو سره دی د میاشت پریوته دو سره دی او د دینه د رب العالمین لوی قدرت معلومیږي کافرانو بس چل کاو کافرانو دې کې سلور میاشت دی عزت میاشت دی د احترام میاشت دی دې کې به کافرانو یو بل سره جنگ نکاو اسلور کمی دی منها 4 حرم یاو د ذی قعده مونږ چې وته میانه وایو در کوټه اختر نه پس چې کوم میاش راځي یا ذل حجه ممکن د لوی اختر میاش ورته وای اوس ته تیر شو یو محرم دا اوس روانه ده عاشورا درې متوالیات دا پر لپسید او یو بلدا هغه ته رجب وای هغه د روزې نه یو میاش مخ کې ده د روزې نه مخ کې شعبان راځي شعبان نه مخ کې رجب راځي هغه ته زمونږ پښتانه د زبرګې میاش وای نو درې دا یو دا سلور الله وی دا الله رسول وی دا د عزت او د احترام روزي د مکه کافرانو او د دنیا کافرو بم دیر وځو ته میاشتو ترې سلور وتا د عزت په نظر قتل منسل الاسلا اسلنا دی بدنې زونه اوس پنه وسته لرګي به پرې خودن او دغه شونه به هغه اوس پنه وسته تش لرګي به پرې خودن او توری به پته کو کې بند کړي او لره به اویزان دکړي ولې د کې به جنگ نه کاو
که د پلار قاتل بچاله د کور مخې تم په مخه ورغې نو غږ به یې نه کو، یاره وي دا د عزت میاشتې دي که نه، دا د احترام میاشتې دي، دا د برکت میاشتې دي. نو غشو نه به اوسپنې وایستې دا نیزو نه. ولې هسې نه چا سره جنګ جوړ شي، د پلار دشمن مخې له راشي او جوش کې راشم او په نیزه او په غشي په توره ورشم او د دې میاشتو بېعزتي رانه ونه شي، سړی پې ونه وه، په دې غشو سړی ونلم. دونه به هغوی د دې میاشتو قدر کو چې هغه مکمل به یې اوسپنې وایستې، که چې جوش کې رالم تویش کې رالم او کور ته لاړم نیزه مې واخېسته تش لرګی به او توره به په تیږې کې بندی، د لاس نه به مې اوچتی او غشو کې به هم هغه اوسپنې نی، نو په تش لرګي خو څوک په چا غزار نه کوي. د دې میاشتو به یې دونه قدر او عزت به کو، جنګ به یې نه کو. که جنګونه به شروع مو او دا میاشت براله جنگ ختم، جګړې ختم بس، لیکن هغوی به یو ظلم کو، د ځانه به یې زیاتې کمې کو، نسی ورته وایي. جنگ به شروع مثلا د دوی او د زبرګې میاشت براله رجب، نو اعلان به وکړو وی خدای مو بخښه سخت کال به زبرګې نی، رجب ختم، جنگ به جاری ساتو، هغه میاشت سخت کال ختم. اوهو ته څنګه ختمې؟ لکه یو سړی اعلان وکړي لکه جمعې روز به پکې دی هفته کې نی، دا خالی شو. یا به جنگ شروع او دا محرم میاشت به جنگ ته به ضرورت راغی، میاشت به د محرم وه، هلکه سخت کال به محرم نی خواه، دا به د ځانه کمې زیاتې کو. په کم کال چې د دواړو جهانو مبارک سردار اخیری حج کړی دی، حجة الوداع، د فرضیت نه پسې دغه یو حج دی. نو د عرفات په میدان کې او د مینا په میدان کې اعلان وکړو ان الزمان قد استدار كهيئته یوم خلق الله السماوات والارض. الله چې په کومه ورځ ځمکه اسمان پیدا کړی دی، نور او سپوږمۍ پیدا کړی دی او زمانه په کوم ترتیب روانه وه، هغې ته الله واپس کړې ده. مشرکانو چې پکې کمې میاشتې د خپل مقصد دپاره زیاتې کمې کړې دي، ختم. منها 4 حرم، څلور پکې امقسې د احترام میاشتې دي، چې کافرو قدر کو مونږ به هم قدر کو. دې څلورو میاشتو کې مونږ به څه کوو؟ مونږ خلک وایي لکه د محرم میاشت ده، واده پکې مه کوه، ګناه ده. اوهو ولې ګناه ده؟ کویدن پکې مه کوه، ګناه ده. ښکلې جامې به پکې نه اچې، ګناه ده. میلمه به میلمستیا نه جوړې، کاسې راغې خیر دی، ګناه ده. نوې کور به نه چورو کې، ګناه ده. کور ته به نوې کډه نه وړې، خدای دا ګناه ستا لاس کې ده که پیغمبر لاس کې ده؟ اوس ګناه به زه خو په عقل نه معلومومه، ګناه به ما ته رسول الله مبارک ښیي، ګناه به ما ته رب العالمین ښیي. الله و رسول به وایي دې شي کې ګناه ده او دې کې نه ده. چې هغه وایي دا شي کې ګناه نشته، بس زه به نه کوم هغه کار، او چې دې کې ګناه ده زه به نه کوم. نو د ګناه تصور په عقل نه معلومیږي. د ګناه سوچ او د نیکۍ سوچ دا به ما ته څوک ښیي؟ د دواړو جهانو مبارک سردار به راته ښیي. هغه خو دې کې کور جوړولم سه هر څه پکې ټیک تا، هغه یو شی پکې انکار کوي، دا به نه کوي یو شی. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا، 12 میاشتې دي. منها 4 حرم. السوی هغه څلورو میاشتو له قرآن کې سوی هغې باندې به عمل کوو. ګناه به ما ته قرآن ښیي، الله به ښیي، رسول به ښیي. هغې سوی فلا تظلموا فیهن انفسهن، په ځان پکې ظلم مه کوئ، ګناه مه کوئ. جومات د عزت ځای دی. څه معنا شو د عزت ځای دی؟ ډوډۍ پکې وخوره؟ نه، دا د جومات بېعزتي را. معتکف پکې خوړی شي، بل څوک به نه خوري. جومات د عزت ځای دی. کې به نو ګپ شپ پکې ولګو، د عزت ځای دی که نه؟ کې به نو لډو به پکې وکړو که نه، د عزت ځای دی که نه؟ کې به نو او خپلې ګپې شپې به ولګو، د خدای رحمت به نازل شي. دا د جومات عزت دی که بېعزتي ده؟ بېعزتي ده. دا خو تا بېعزتي وکړه د جومات. د جومات عزت دا دی چې ګناه مه کوه پکې. د جومات عزت دا دی چې د آدابو خیال وساته. نو الله وایي د دې څلورو میاشتو عزت دا دی چې تا لا تظلموا فیهن انفسکم، په ځان به ظلم نه کوئ. ګناه په ځان ظلم دی. ولې؟ د خدای عذاب ته ځان مخکې کول دی، د قبر عذاب ته ځان مخکې کول دی.
د ځان کدن سخت ته ځان مخکې کول دي، د قیامت دروازې سختو ته ځان مخکې کول دي. الله وایي د دې څلورو میاشتو عزت دا دی چې ګناه پکې مه کوه. موږ څه کوو؟ د موږ وایو د څلورو میاشتو عزت دا دی چې نیکي پکې مه کوه. واده نیکي ده، ښویدن نیکي ده، ښکلې جامې اغوستل نیکي ده، خسته پټکې وال نیکي ده، کور ته ننوتل نیکي ده، میلمنو سره خوشحالي کول نیکي ده. نو موږ نیکي نه کوو. الله څه وایي؟ ګناه پکې مه کوه. موږ څه کوو؟ نیکي پکې مه کوه. خدای پاکه شیطان دې عقل کې موږ د ساچو ما نه ډېر خلک تپوس وکړي دې میاشت کې د محرم میاشت کې یوازې محرم خو نه ده، درې ورسره نور یې واده کولی شو که نه؟ بلکل نکاح کولی شو که نه؟ ډېره ثواب خبره. د عزت برکت میاشتې دي، دا میاشت عزت، دا د قدر عزت او اسلامی تاریخ پکې جوړ کړی چا دی؟ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه او صحابه. دا غي نه مخکې دا میاشتې وې، د عزت هم وې، د قدر هم وې، قرآن او سنت کې هم دي، خو اسلامي تاریخ شروع نه وه. د عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې هغه میټینګ راوغوښته، وی اسلامي تاریخ شروع کوو. چا وی د رسول الله مبارک د پیدایش نه به شروع، نه دا خو عیسایان سره بیا مشابهت راځي. چا وی د نبی علیہ السلام وفات نه به شروع کو، نه دا خو د انسان د یو پټې د سوچ او د غم میاشت دا سم نه ربیع الاول. فیصله په دې وکړه چې د هغې میاشتې نه به شروع کو چې کومه میاشت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه هجرت شروع کړی. ولې هجرت هغه شی دی، هجرت چې هغې سره اسلام غالب شوی دی. هجرت وشو اسلام غلبه وموند. هجرت هغه شی دی چې هغې دپاره مسلمان د هجرت په ذریعه د اسلام دپاره لویه قرباني ورکړې ده. د هجرت د وجې نه د الله دپاره یې ښځې پرېښودې په مکه کې، ښځې پاتې شوې داسې ترې لاړه، بچي پاتې شو داسې ترې لاړه، جایداد پاتې شو داسې ترې لاړه، ډک کورونه صحابو نه پاتې شو، ډک کټونه، بسترې، تونې، هغه زمانه کې مشکونه، میچنې، د اوړو سامان چې مدینې ته نه شو وړی، ډک کورونه ته پاتې شو. د الله د رضا دپاره د مکې نه مدینې ته هجرت. دا قرباني د چا د برکته ده؟ د هجرت د برکته. بچي پاتې شو، بچې ځای چې ځو مدینې ته هجرت کو، بابا مونږ خو نه ځو، پاتې بابا مدینې ته زه مسلمان یم را سره ځه، نه به ځې، لاړم سلام علیکم. رور پاتې، چا نه پلار پاتې، چا نه مور پاتې، چا نه رونه خویندې پاتې، چا نه بچي خواږه پاتې، چا نه ښځې پاتې، ډک کورونه، قوم پاتې، کلی پاتې، وطن پاتې، جایداد پاتې، اسونه هر څه پاتې. الله د رضا دپاره لاړه. وطن پرېښودل ډېر ګران کار، انتهایی ګران. خود نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت کوي د الله په حکم یې کوي. حضرت ابوبکر صدیق فرمائی چې د غار ثور نه ووتو، رسول الله مبارک با بار بار مکې ته کتل، شاشه ته به کتل، او بیا څه وایي مکې ته؟ والله انک لخیر ارض الله واحب البلاد الی، والله انک لخیر ارض الله، زما دی قسم د الله په ذاتی چې په ټولو ځمکو کې ته د ټولو نه غوره ځمکې، واحبک الی، ما ته ډېره زیاته خوښه، واحب البلاد الی، واحب البلاد الی، په ټولو ښارونو کې زما ډېره زیاته خوښه. ولولا ان قومک اخرجوني ما سكنت غیرک، که ستا قوم نه وی وستې نو ما به بل ځای ژوند نه وی تېر کړی، ستا قوم یو بس. شاته به کتل او سترګو کې به اوښکې روانې، شاته ګوري مکې ته، کلی دی که نه وطن دی. 53 کاله پکې تېر کړل، 14 کاله د پیغمبرۍ زمانه پکې تېره، بیت الله دی پکې سیب، حجر اسود دی پکې، صفا و مروه دی پکې، زمزم دی، مقام ابراهیم دی پکې، میزاب رحمت دی پکې، او هغه ځمکه ده
چې 1,40,000 پیغمبران ولا راغلي او هغه ځمکه ده چې الله په ابراهیم او په اسماعیل علیهم السلام آباده کړې نو رسول الله مبارک زی او شاته ګوري نو بیا یو غونډه ته وخته ما حبک الیه اوهو سمخوخه ما اطیبک الیه سب خوشبودار ہے سب مزیدار ہے لولا ان قومک اخرجونی ما خرجت منک کستا قوم نوی وسته زبا نوی وطن قوم می دی نپریدی حضرت ابوبکر صدیق کوئی کہ رسول اللہ و برسترگو نوخ کے بیگی و روان بار بار شاته گوری اوہو خپل وطن دیر خوب دے بیا ما کڑی رخوگا دا بیت اللہ پاتے دے بیا بر اعظم که بنر اعظم او چې ته نو د بیت الله چابیان عثمان سره وی ابن طلحه هغه د شپې ورغه عثمانه هجرت نه یو سوره د مخ کې ځان لیکه دروازه وډبوله عثمانه یو درخواست ز دی وطن نه بس باقی وزما دا قوم مې نه پرې تا ته یو خبره کوم دا ما یو خبره ومن ما سره صدا سے ټیم لاړ شي چې څوک نه چابی دا بیت الله تا سره د کعبه مبارکه ما ته کولاو کا لګدن ورننه وزم یو 2 رکعاته پکې وکړم بیا پته نشته چې براشم او کبرالش دا معلومات نشته چې د کور ته بیا وګورم او کبو نه ګورم او کوردن نشم او کوردن نشم دا څه په مینت او بازارې او ته فرمای لغون مالم مهرباني وکا دا چابی راکا یارا سره لاړ شه چې داسې یو ټیم کې سوکنی خیر تعالی تکلیف نه زوردن نشم لګو او ورته سوې وې دا چابی نه درکو دارمان نه پورا کوم دا خپل کار کو رسول الله مبارک جلال خدای دا وخت په ما تیر شو او بیا وته فرمایي و عثمان یو ټکی وورا و یو وخت براشي د تبه اشاره کوم چې راشه نو را منډې به او د تبه مروړه چابي او وروړې به او بیا به دا دروازه ماته الله کوله وي یو وخت براشي مکو زاوی خپل وطن کې د ځاسې سپکې خبرې وکړي زه نشته دونه غټې غټې دعوې کې یو وخت دا وخت چې دې جاړي ضرور کې خپل وطن پرې خودل سو اسانه خبره نه ډېر ګران کار دی او بیا بیت الله غوندې وطن پرې خودل چې دا وی جړل او حضرت ابوبکر بار بار ګوري او روان دی او شاشه ته ګوري ډېر میړه خپه شو خود رسول الله مبارک مخکې څه نشم ویلی چې ډېر د مظلومیت ژوند دی وخت کې او ډېر سخت وخت دی او حضور پاک څومره پریشان دی څومره خفه دی نن به کائنات څونه خفه د پیغمبر مبارک په خفګان افسوس حضرت جبریل علیہ السلام راغی او د قرآن شریف آیتونه نازل کړل فکر مکوا فکر اونکه والذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد اغزاد چې تعالی قرآن درکړی دی د قرآن احکامات یې درکړي دي دې له به خدای راولي راځي او مقص یوش او مغه سو چې پاتمه هجره الله مکه فتح کړه او چې کله مکه مکرمه فتح شو نو رسول الله مبارک ورشه عثمان چابه والا راوله عثمان راوستوي دلته راشه په ګوته اشاره ورکوي کولاو کده راکه چابي ورکړه عثمان ما د طویلو کنو ولې د هجرت په موقع راکه چابي اوس کنه راکه څونه په مینت نه وخت او تانه راکړه راکه چابي زه خوش چابي واغښت رسول الله مبارک دروازه کولاو کړه دنه پکې عبادت پلو کو او چې عبادت یې څنګه وکړه الله ساجب ذات ته د قران آیت نازلېږي ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها الله اډر کوي چې امانت خپل کس ته واپس کا دی وخت کس کافر دی کافر او د بیت الله چابي وسره د مخ کې نار روانه ده الله وی واپس کدا چابي خپل کس ته چا سره وا عثمان راو غخترا شاه عثمانه
ما خودنه واغشتا خو الله دله واپس درکوي او زدا چابی والا دا به تر قیامت پورې ستا پس نسب او پس خاندان کې به بل چا سره نه هم تا سره به دو خبرې ورته واورولې یو دا چابی به تا خاندان کې چلیږي قیامت پورې بلې ورته یو بله پیشنګویي وکړله چې تاله به خدای نسب درکوي چې نسب کې چالو وي خو نسب باندې نه ختمېږي که نه زامن به دي ښځو سره خو چابي نه اشاره یې ورکړه چې بچي به دي مې نوسي به دي مې کړوسي به دي نه قیامته پورې به دې نسب مې د چا بیا د برکت اوس تاسو ته اندازه وشوه چې هجرت څومره ګران کار څومره سخت شی نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دا فیصله وکړه صحابو ته ووروله چې زما خو دا تجویز دی چې هجرت هغه شی دی چې صحابو ډېره غټه قرباني ورکړې ده خود رسول الله مبارک غټه قرباني ورکړه او د هجرت د برکت نه الله مسلمان له کامیابي ورکړې ده تاریخ په هغې نه مقرر نو د پیغمبر مبارک هجرت خو په ربیع الاول کې شوی دی خو د هجرت ابتدا او شروع د محرم نه شوی ځکه ذوالحجه د لوی اختر میاشت کې د مکې د مدینې انصار رسول الله مبارک له دعوت ورکړ وی راځه مدینې ته نو نبی علیہ السلام صحابه د محرم په میاشت کې روان کړل وی مدینې ته نو شروع یې ټیک ده د ذوالحجې په آخر کې بعضې صحابه تللي دي خو چونکې محرم د اشهر حرم یو مستقله میاشت د نیمې نه شروع نه کوله د نیمې نه نو د محرم نه شروع کړه اسلامي تاریخ څونه برکتي شو زموږ اسلامي تاریخ میاشتې سره تعلق لري د خدای لوی قدرت معلومیږي زموږ اسلامي تاریخ د عزت ته میاشتو سره تعلق لري چې محرم دی او زموږ د اسلامي تاریخ شروع د رسول الله مبارک هجرت ته اشاره ورکوي هغې نه شروع شوي بیا د محرم میاشت اسیم با برکت ته او د عظمت ته خو دې کې یو ورځ ده چې هغې ته عاشورې ورځ موږ وایو ډېره د برکت ورځ د عاشورې عاشره لسم او لسمې ته عاشر لسم عاشره لسمه شپه لسمه ورځ نو ولې ورته عاشوره وایي د دې دا لسمه ورځ د برکت ورځ د عزت ورځ او څنګه د عزت ورځ ده ډېر غټ غټ کارونه په دا لسمه شوي او بالخصوص لسو پیغمبرانو ته رب العالمین په دې لسمه ورځ د دې عاشورې ډېرې زیاتې خوشحالۍ ورکړې دا بعضې علماو لیکلي لکه وی حضرت آدم علیه السلام چې الله پاک د جنتونو نه راولېږه دنیا ته د شپې راغلی الله ته د شپې جړه وکړه سار چې پې نور راوخته الله توبه قبوله کړه دا وی د عاشورې ورځ گویا که د آدم علیه السلام او په حضرت حوا لومبی ورځ په ځمکه د عاشورې نه شروع شوې ده حضرت نوح علیه السلام چې د خپلو قوم سره کشتۍ ته وخت او سیلاب راغی او باران ورسو شو او کافران یې غرق کړل نو د جودي په غر باندې کشتۍ ودرېده هغه وی د عاشورې ورځ الله پاک حکم وکړ ځمکې ته اوبه دې راکاږه اسمان ته حکم وکړ اوبه دې بندې کا او کشتۍ د جودي عراق او د ترک په منځ کې یو غر دی په هغې د پاسه ودرېده وی دا هم د عاشورې ورځ خوشحاله او دشمن هلاک شو سیلاب بند شو زموږ په اطمینان راکوز شو حضرت ابراهیم علیه السلام چې نمرود اور کې واچو او اور کې و ډېره موده او اور خدای پاک سوړ که ابراهیم علیه السلام ته روغ صحیح سالم روت دی خو بربن ورچولی او په اور کې ورته جبریل علیه السلام د جنت نه کمیس ته ریخم وروړی ورته اچولی د ریخمو جوړه کې د اور نه روت دا هم د عاشورې ورځ حضرت موسی علیه السلام چې په بحر قلزم باندې ورواوړېد او د هغه د سترګو وړاندې د هغه دشمن د لکونو په تعداد کې خدای مردار که او دی خدای پاک بچ که سره د خپل قومه دا هم د عاشورې ورځ
نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې نه مدینې ته هجرت وکړ نو د مدینې خلکو روژه نیوله دا شورې فرض. نو پیغمبر علیه السلام به تپوس وی دا روژه ولې نیسئ؟ نبی علیه السلام به هم نیوله خو د هغې نه معلومات اخیستل. وی هذا یوم نجى الله فیها موسی، وی دا هغه ورځ ده چې الله موسی علیه السلام د فرعون نه بچ کړی او دشمن یې د هغه د سترګو د لوان دې غرق کړی دی. نو موږ د شکرې د وجې نه په دې روژه نیسو. نو رسول الله مبارک صحابو ته وی نحنو د دې په مخ کې وی نحنو احق بموسی منکم، ستاسو نه خو د موسی په تابعدارۍ موږ زیات لایق د هغه سوچه تابعدار خو موږ تاسو خو نه. نو موږ هم دا روژه نو صحابو به په مکه کې نیوله ورته وی مقصې نیسئ بندوی ما. نو الله موسی علیہ السلام له نجات ورکړه د کافر نه او دشمن د سترګو مخ کې ورته غرق کړه عاشورې ورځ. او کله چې عیسی علیہ السلام پسې دشمنان شو یهودیان ورپسې شو او هغه یو کوټې ته ننوت او یو جاسوسو هغه ولا جاسوسي وکړه. هغه وی چې ځکه مې کوټې ته ننوځم دغه کې به عیسی علیہ السلام تاسو ما پسې راځئ. نو فوج دا یهودیانو پولیس ته یهودیانو ورپسې سیډیان تلل خو چې هغه جاسوس په کومه کوټه ورننوت بس هغې ته خو پته ولګېدله چې دې کې عیسی علیه السلام دی. هغې ورننوتل الله ورسره څه وکړل؟ الله عیسی علیه السلام بر اسمان ته وخېږو هغه جاسوس یې په شکل د عیسی او مخ ته یې راونیوه او چغې وي ما سره نیسئ هغه ونیسئ. هغې وی په ارام کښېنه خو تا هغه یې که نه شکل د هغو او الله پاک هغه اسمان ته وخېږو جمدې جاړ. دا زموږ عقیده ده چې په اسمان کې جمدې ناست او د قیامت نه مخکې به د دوه فرشتو په وزرو لاسونه یې ښودي منارې شرقي د بیت المقدس په هغې به راکوزېږي او دجال به وجني او بیا به حکومت کوي په دې مخ د ځمکه به د عدل او د انصاف حکومتي خو د رسول الله مبارک په دین به چلیږي او د هغې نه پس به وفات کېږي او د نبی علیه السلام چې کوم دی دفن دی نو هلته کې د یو قبر دی پاتې دی په هغې کې به دفن کېږي. نو عیسی علیه السلام بره لاړ. قرآن شریف کې الله په خپله فرمایي دا د قرآن خبره زمونږ خو نه ده وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله الیه ما ځان ته پورته که دوی نه وجلی دی نه یې په سولی کړی دی. حقه سړی یې راونیوه چې کوم جاسوس او هغه تر مرګه پورې چغې وي زه ګورې فلان کې ما عیسی نه یم. پاګله تا ته څه وایې؟ خدای پاک خو شکل د عیسی علیه السلام جوړ کړی بره یې په سولی که او په لرګي وتړه او مړ یې که. بیا چا ویې لکه دې سړي خو چغې والي چې زه عیسی نیمه بیا د عیسی علیه السلام ملګرو مو وی هغه خدای اسمان ته خېجولی بس دی بیا لیکن شبه لهم لکه وی دا خبره خو عجیبه ده که دا عیسی نو عیسی علیه السلام څه شو اسه شو او که دا عیسی نو زموږ ملګری څه شو؟ دو خبرې دي یو خو غیب دی. نو یا دا زموږ ملګری دی شکل یې د عیسی علیه السلام دی هغه تللی اسمان ته یا دا عیسی علیه السلام زموږ هغه ملګری پکې څه شو؟ قرآن وی ولکن شبه لهم اسمان نه راکوزېږي. حدیث کې راځي رسول الله مبارک فرمایي یو لاس به د یوې فرشتې په وزر یې ښودی او بل د بل او چې راکوشي نو دا سا چې اخلي او بیا واپس د سړی سالي واپس راوباسي نو چې څومره کافران د عیسی علیه السلام دا سا راکاږي ځان ته به په خپله مردارېږي دجال به ته منډې وایي. عیسی علیه السلام به ورپسې وي. باب لود نن اسرائیل کې یو علاقه ده لود ورته وایي د هغې دروازې سره به یې رالاندې کړي په نیزه به یې ووایي مردار به یې کړي مړ به یې کړي. نو عیسی علیه السلام چې په کومه ورځ الله اسمان ته خېجو دا هم د عاشورې ورځ. سلیمان علیه السلام نه څه وخته پورې بادشاهي تللی و چې په کومه ورځ ورته واپس بادشاهي میلا شوه د عاشورې ورځ. ایوب علیه السلام بیمار شوی و رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. الله ته به سوال کو یا الله بیمار ما او ما جوړ کړ. الله پاک واپس جوړ کو چې په کوم ورځ خدای پاک جوړ کو د عاشورې ورځ. یونس علیه السلام د کب ګیډې ته تللی دی.
کب گیر کړی دی او بیا فالتقمه الحوت وهو کظیم، کب گیر کړی و په دریاب کې چکرې ورکړی او دا کب په ګیړه کې به رب العالمین یاده یونس علیہ السلام. اسمان کې فرشتي د عرش الله ته وی الله یو आवाज اورو خو ډیر د عاجزه आवाज دی او ډیر د بې کسه او بې سوکه आवाज دی، لکه چا چې څوک د مړی نه نیولي، ډیر د لرې ځای نه د आवाज راځي او ستا تسبیح وای، ستا تسبیح وای. الله وی دا زما پیغمبر یونس دی، ما د کب ګیډه کې گیر کړی دی او دی وخت کې کب د دریاب په ویخ کې د تورې خټې د پاسه پروت دی او ما ته ما تسبیح وای، لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. او الله سوی لولا انك من المسبحین، لولا انه كان من المسبحین للبث في بطنه الى يوم يبعثون. اذا تسبیح نه پکې به پروتو نو بس الله رحم یا الله معافی کا، نو الله کب ته حکم وکړو وی واپس را وغورځاو، نو کب د دریاب په غاړه الټیک، نو چې په کومه ورځ د دریاب نه کب د ګیډې نه بار ووته دا شورې ورځ. حضرت داود علیہ السلام پیغمبرانو نه ګناه نه کیږي، خو بعضې وخت کې داسې معمولی غوندې غلطي وشي ګناه نه، خو الله په هغې هم خفه کېږي رانیسي یې. نو داود علیه السلام ته یو بوډۍ لکه زورنه ورکړې وه، نو هغه به خدای ته جړل، دومره یې جړلي الله ته، دومره چې په کم قالین باندې په کم ځای کې به سجده کوله نو چې هغې اوچت که د هغې نه لاندې ګیا راختلې وه، دومره یې جړا کړې وه. نو الله ورته حکم نازل کوي ستا توبه قبوله ده، نو په کومه ورځ چې الله د هغه توبه قبوله کړه همدا شورې ورځ